أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس آیت نمبر 11 د دې آیاتونو مناسبت لمخکې آیاتونو سره هغه په دې طریقه ده. مخکې آیاتونو کې الله تعالی د محسنینو عقوبت بیان کو للذین احسنوا الحسنى وزیاده چې هغو ته به په آخرت کې ښایسته ثواب وي، زیادت د الله تعالی ملاقات به وي او دوی به په جنت کې همیشه داخل وي. د دوی په مخونو باندې به تیاره او ذلت غلبه نه کوي. او بیا یې د کافرانو عاقبت بیان کو چې هغوی ته به جزا بالمثل وي، سزا بالمثل به وي. په دې باندې به ذلت او تیارو احاطه کړي، دی به اهل جهنم وي. او بیا به الله تعالی د محشر په ورځ ټول خلک راټول کړي، کافرانو ته به ووایي چې تاسې او د خپل خدایان یو وارې په خپل ځای ودرېږئ. بیا به د دې خدایان په دې کافرانو باندې رد وکړي. دې خدایان به ووایي چې تاسې کله موږ عبادت کول، موږ بیخي له تاسې نه خبر نه وو، موږ تاسې له عبادت نه بیخي غافله وو، خبر هم نه وو ستاسې د موږ عبادت کول. نو مخکې الله تعالی د نیکانو، د مؤمنانو، د محسنینو او د مشرکانو عاقبت و انجام په آخرت کې بیان کو چې د مؤمنانو ښه عاقبت و انجام، د کافرانو بد. له دې جنه الله تعالی له دې آیاتونو له د 11 نه وروسته په دې کې الله تعالی د توحید، د الله تعالی د وحدانیت، د الله تعالی د الوهیت، د ربوبیت د دې دلایل وایي. الله تعالی دا دلایل وایي چې د ځمکې د اسمانونو د انسانانو د ټولو موجوداتو خالق، رازق، مدبر، پیدا کوونکی، معبود هغه یو الله تعالی ده، بل څوک له دې سره شریک نشته ده. بیا په دې کې دلایل بیانوي د ځمکې په اسمانونو کې د روزي ورکولو، د موږ تاسې د غوږونو، د سترګو د دې تصرف چې چا سره ده. دلایل د خلق بیانوي چې الله تعالی پیدا کول کوي، له مړه نه ژوندی، له ژوندي نه مړی. او دا که مسلمان ده که کافر ده دا خبر مني چې دا کارونه الله کوي. نو چې دا الله کوي نو خو الله ده، بل څوک نشته کان. نو تاسې خدایان بولي، هغه خو دې کارو کې یو هم نسي کولی. نو چې نسي کولی نو خدایان نه دي کانه. دا خو ګوره د هر شي یو حقیقت وي چې هغه حقیقت موجود چې بیا هغه شی وي، خالی نوم خو شی نه وي کانه. اوس مثال دا چشمې دي، دا عینه کې دي، دا خو یو شی ده کانه چې هغه معنا پکې راسي، واړه ټکي درته غټ کي، لرې شی درته نږدې کي، نو دا به بیا عینه کې وي، زربیني به وي، خوردبین به وي. او داسې تاسې یو پریم راواخلې او هسې شیشې مشې پکې باندې کې هېڅ شی هم نه وي، نه لرې شی درته نږدې کوي، نه وړکی غټوي، او بلکې نوره دې په سترګو تیاره راولي. خلک وایي دا عینه کې نه دي، داسې یو شی ده. لکه وایي چې حقایق الاشیاء ثابتتون، دا الله تعالی دا خو یو حق ذات ده چې دی به خلق کوي، ایجاد به کوي، تصرف به لري، تدبیر به لري. نو که دغه کار وو بیا هغه به خالق رازق وي. دا خو نوم نه ده چې په یو چای کېږدي دام خدای سو او هېڅ شی نسي کولی. دا الله تعالی وایي قل تو ووایه ای نبي علیه الصلاة والسلام من یرزقکم څوک تاسې ته روزي درکوي من السماء له آسمان نه والارض او له ځمکې نه. دا روزي څوک درکوي؟ له آسمان نه روزي درکوي، بارانونه کوي له آسمان نه. له ځمکې روزي درکوي، له ځمکې بیا ونې بوټي، نباتات، خوراکونه، غنم، وربش، جوار، دانې، حبوبات دا را زرغونوي. تو بگو بریشان من یرزقکم که شما را روزی میته از آسمان از زمین
از آسمان به نازل کردن باران، از زمین به رویانیدن ایده ټولو جواب وروسته راځي. هغه جواب دا ده فسیقولون الله، زر د دوی به ووایي، مشرکان به ووایي چې دا کار خو الله کوي، له اسمانه بارانونه نازلول دا هم د الله کار ده، او بیا په دې باران له ځمکې نه ونې بوټي ګلونه میوې حبوبات دانې غنم وربشې را زرغونول دا هم د الله کار ده. دا خو رښتیا هم د دوی دا خدایان دا کار نشي کولی. دویم سوال امن یملک السمع والابصار، او تو وایو دوی ته امن هغه کوم ذات ده یملکو چې هغه مالک وي، متصرف وي، خاوند وي، السمع د تاسې د اورېدلو، والابصار او د نظرونو، د اورېدلو او د نظرونو، د دې مالک څوک ده؟ فسیقولون، زر د دې به وایي الله. رښتیا هم د موږ د غوږونو او د سترګو مالک دا الله ده. الله الحمدلله موږ تاسو ټولو ته د سترګې غوږونه راکړي، له ماشومتوب نه سترګې دي، غوږونه دي، هر څه وینو، هر څه اورو، الله دا انعام را باندې کړی. خو که اوس الله نه کوي د چا سترګو د چا غوږونو ته یو مصیبت ورسېږي، یو تکلیف ورسېږي، او الله یې بیا نه جوړوي، د جهان په ډاکټرانو سې وګرځې بس درته وایي بس وروره ذاتي الله ته صبر کوه، دا د موږ له توان نه وتلي خبر ده. اتې به ټول جواب درکړي، الله به درنه اخیستي، بیا یې څوک درکولی نشي. دا هم ټول مني چې بلکل موږ ته دا سترګې غوږونه دا الله را کړي. دا د دوی چې کوم شیان خدایان بولي دا یو هم دا کار نسی کولی. امن یملکو، آیا کی است؟ یملکو کی او مالک است، صاحب است، السمع شنویدن را، والابصار جمع دی بصر دیدن را، دیدی مالک څوک ده؟ دام الله ده. الله یې راکوي، که الله واخلي بیا یې څوک نسی راکولی. ومن یخرج الحی، ومن یخرج او څوک راوباسي، اخرج یخرج اخراجا فهو مخرج، دا باب دی فعل په معنا دی را استل، به معنای کشیدن. یو د دې مجرد د خرج یخرج خروجا فهو خارج، هغه په معنا دی وتلو، به معنای برآمدن. اخرج یخرج په معنا دی را استل، کشیدن. او تور توایه من یخرج څوک راوباسي، الحی ژوندی، من المیت له مړي ويخرج او راوباسي المیت مړی، من الحی له ژوندي نه. وتبګو بریشان کی می کشد الحی زنده را، من المیت از مرده، ويخرج و می کشد المیت مرده را، من الحی از زنده. د دې دوه معناګانې وکړي. اول معنا دا چې هګۍ دا مړه ده، له ژوندۍ چرګې نه راوځي، اده له ژوندي نه مړی راوایستل. تخم مرده است، از مرغ زنده می برایا. بیا دغه هګۍ چې تر چرګه لاندې کېږدې، بیا له دې هګۍ نه ژوندی بچی راوځي، هګۍ مړه ده، ژوندی بچی ځینې راووتل. یا د انسان نطفه د منیو یو قطره هغه مړه ده، ژوندی انسان ځینې راوځي، ژوندی انسان ده، لغونه مړه نطفه راوځي. دا اوله معنا. ومن یخرجو تو بګو بریشان، تو دوی ته ووایه څوک راوباسي، الحیه ژوندی بچوڼی، بچی زنده، من المیت از تخم مرده، لمړې هګۍ نه، ویخرج او راوباسي المیت دا مړه هګۍ، من الحی له ژوندۍ چرګې نه. دا یو معنا. دویم معنا دا چې دلته له حی نه مؤمن واخله، مسلمان واخله. دا مؤمن ته په قرآن کې په حدیثو کې ژوندی وایي، ځکه دا ژوندی وي په حیات معنوي سره، په روحاني حیات سره، چې هغه حیات بالوحی د حیات بالقرآن ده. او کافر ته الله تعالی مړی وایي، ځکه هغه ظاهرا ژوندی ده لکه غوا غویی وزه په شان باندې، خو معنوي حیات روحاني حیات نه لري، چې هغه حیات بالقرآن ده، هغه حیات بالوحی ده. نو دا به داسې تور توایه من یخرج الحی څوک راوباسي مؤمن بچی، من المیت له کافر انسان نه، لکه ابراهیم علیه السلام دا پیدا سو له آزر نه. ابراهیم ژوندی ولو په وحی، په حیات روحانی، په وحی آسمانی، او پلار سیو هغه میت ولو، کافر ولو، له روحانی حیات نه محروم. ویخرج المیت او څوک داسې راوباسي دا مړی کافر بچی، من الحی له مؤمن نه، لکه کنعان ابن نوح د نوح علیه السلام بچی، هغه کافر ولو، له وحی نه محروم، حیات معنوي ورته حاصل نه و، هغه پیدا سو من الحی له نوح علیه السلام سره، له نوح علیه السلام نه. او نوح علیه السلام
هغه په آسماني وحی باندې ژوندی و، حیات معنوي ورته حاصل و. ومن دا به څلورم سوال سی. اول د روزي سوال وسو چې دا روزي له ځمکې و اسمانه تاسو ته څوک درکوي. دویم د حواسو سوال سو، د تاسې د دې سترګو د غوږونو مالک صاحب څوک ده؟ له الله نه سوا هېڅوک هم نه د الله ده، که هغه راکوي راکوي، که اخلي اخلي. دریم سوال، څوک له ژوندي نه مړی له مړي نه ژوندي راوباسي؟ هغه هم الله ده. دا څلورم سوال سو. څلورم سوال اوس داسې کوي، څوک تدبیر و تنظیم د دې عالم کوي؟ تدبیر دا په نظم و په ترتیب برابرول. لکه دا شپې ورځې دا ما درته ویلي وو، که ته نن ورځ له ځان سره ولیکې په دې تاریخ چې د جنوري 19 تاریخ د 19 تاریخ ده، تاریخ 19 اس، که دا ولیکې چې نن لمر په 7 بجې او 20 منټه طلوع وکړه او په 5 بجې او 10 منټې غروب وکړو، نن دا د سره ولیکې په دې تاریخ. 1000 کاله وروسته به هم دا څنګه وي؟ په دغه ورځ به په دغه تاریخ به په همدغو ټیم طلوع په همدغو ټیم به غروب، یو سکنډ به وړاندې وروسته نه کېږي. په دې عالم کې داسې تنظیم ده، دا داسې ترتیب ده. 1000 کاله وروسته 1000 کاله مخکې په دغه ورځ همدغه طلوع و همدغه غروب ولو. دا دومره نظم و تنظیم روان ده. او دا موږ تاسې ساعتونه مې درته ویلي وو، که دلته راواخلې یو به 5 منټه وړاندې، بل به وروسته، بل به څنګه، بل به ولاړې، بیا به داسې داسې خوځوي چې ودرې که په حرکت راغی. پې پوه نه شولاست؟ موږ دا دونه وړکي وړکي ساعتونه موبایلونه دا نسو برابرولی. الله د ځمکو و اسمانونو لمر و سپوږمۍ په د اسمان کې چې شپې تاسې راسي، دا ستوری د اسمان له ستورو نه ډک وي. دا داسې نه داسې هوایي سره تاویږي را تاویږي، دا ټول په همدومره دقت سره تاویږي چې 1000 کاله وروسته هم په 10 بجې د شپې را وګورې یو ستوری یو ځای ولاړ، 1000 کاله وروسته هم دا په همغه ځای باندې وي، ګرځېدلی ګرځېدلی به وي، خو په دې ورځ به دغه ځای ته راځي. دومره لوی نظم ده چې په دې کې سړی سوچ وکړي. دغه تدبیر و تنظیم څوک کوي؟ دا هم الله کوي. ومن یدبر، او څوک تدبیر کوي تنظیم کوي، الامر د کارونو، د کار دا ټول کارونه، که المر خیزول دي، که پرېستل دي، که سپوږمۍ ده، که اسمان ده، که بارانون دي، که څه دي. فسیقولون الله، زر ده دا کافران به خپله ووایي چې دا خو الله کوي، دا خو د موږ د خدایانو کار نه ده. فقل، نو ته ورته ووایه، افلا تتقون، نو آیا تاسې ځان نه ساتئ؟ اتقا یتقي، اتقا ځان ساتل، مفعول به محذوف ده. فقل ته ورته ووایه، افلا تتقون الشرک، تاسې ولې ځانونه له شرک نه نه ساتئ؟ نو چې دا هر څه الله کوي، نو نور خدایان خو نشته کانه. روزي الله درکوي، د حواسو مالک الله ده، له مړه نه ژوندی، له ژوندي نه مړی پیدا کول الله ده، تدبیرات تدبیر د عالم د الله کار ده. نو بیا بل څوک ولې په خدایي نیسئ؟ فقلت ورته ووایه، افلا تتقون، آیا تاسې نو ځان نه ساتئ له شرک نه؟ آیا شما خود را نگاه نمیکنید از شرک؟ مفعول به محذوف ده. افلا تتقون الشرک، نو تاسې ولې ځان له شرک نه ساتئ؟ له شرک ځان وساتئ، غیر الله له الله سره مه شریکوئ. فذلکم الله ربکم، او خلکو دغه ذات کې تاسې الله دی، تاسې رب ده، چې دا کارونه کوي. له ځمکې و له اسمان نه روزي درکوي، د تاسې د غوږونو د سترګو مالک ده، که هغه درکې درکوي، که در چې واخلې بیا یې اخیستي، بیا یې بل څوک نسي درکولی. له مړه نه ژوندی، له ژوندي نه مړی پیدا کوي، تدبیر د ټول عالم کوي. دغه رب د تاسې رب ده، الله د معبود ده، بل څوک نسته. فذلکم، نو دغه ذات چې ده، دا کوم صفات چې مخکې ذکر سو، الله دا الله تعالی دی، ربکم د تاسې خالق دی، د تاسې رازق دی، د تاسې مصلح دی، د تاسې مدبر دی، د تاسې مربی دی. الحق، حق دی، رښتیا دی، حقیقت دی، دروغ پکې نشته. فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا، نو نشته ده له حق نه وروسته الا الضلال، مگر ګمراهي. په دې خبر باندې ګورئ، ځان پوه کړئ. په عقایدو کې، د عقایدو مسله کې، یا به حق خبر وي یا به باطل وي، یا به سړی مؤمن وي یا به مشرک وي، بین بین مرتبه نسته ده. یا به حق وي یا به باطل وي، یا به الله تعالی واحد لا شریک منی، او که داسې نه مني نو هغه بیا ذات شرک ده. دویمه مرتبه، دریمه نسته ده، یو شرک ده، یو ایمان ده، یو په منځ کې مرتبه ده، نه شرک نه ایمان، داسې مرتبه نسته. فماذا بعد الحق،
نو څه شی دی وروسته له حق نه؟ از حق او سرتر چی است؟ له حق نه سوا نور څه شی دی؟ هیڅ شی هم نسته الا الضلال مگر گمراهی. فانا تصرفون نو تاسې چیرته اړول کیږئ؟ پس شما کدام طرف گردانیده می شوید از حق؟ کذالک حقت دا خبر خلاص شو. د توحید دلایل الله وویل چې هغه دلیل دی روزي ولو چې الله تاسو ته رزق درکوي له ځمکې له اسمان نه. هغه د تصرفو چې الله مالک متصرف ده د تاسې د حواسو د اورېدلو د لیدلو. هغه د خلقو چې له مړي نه ژوندی له ژوندي نه مړی پیدا کوي. هغه د تدبیرو چې الله د ټول عالم تدبیر کوي. دا خو واضح دلایل دي په دې خوا د ټول خلک پوه شو دا کار الله کوي نور خدایان نشته. نو دا مشرکان بیا ولې نه مني؟ هغه ولې په نورو خدایانو پسې روان دي؟ وایي د دې خو اصلي خبره دا ده چې الله په ازل کې په بعضې خلکو فیصله کړي چې دا به جهنمیان وي، دا به کافران وي. هغو ته که څومره د توحید دلایل تو بیان کړې هغه بیا دوی له هغه د الله له فیصلې چې راګرځولی نسي. کذالک دغه رنګه لکه په دغو کافرانو د مکې په مشرکانو یا په نورو مشرکانو چې دا ټول دلایل ویني، دا اوري، په دې باندې ښه پوهېږي، خو بیا هم د شرک لاره غوره کوي. همدغه رنګه حقت ثبتت دغه رنګه ثابته شوې ده کلمت ربک فیصله د رب ستا، قضا د رب ستا، حکم د رب ستا علی الذین په هغه کسانو فسقو کوم چې فاسقان دي، بدکاران دي، کافران دي، په دوی باندې د الله فیصله ثابته ده، د الله قضا راغلې ده. انهم لا یؤمنون چې یقینا دوی به ایمان نه راوړي. نو که ته څومره دلایل دوی ته پیش کړې د توحید واضح دلایل ووایه په دې کې په دې د الله فیصله شوې ده له پخوا نه، د هغې فیصلې په بنا دوی ایمان نه راوړي. تر همدې چې پورې بس ده. دې آیاتونو حاصل دا سو چې د الله تعالی دلایل دا بالکل په ټول عالم کې واضح دي او دا ټول خلق مني. نو د دې دلایلو په بنا باندې باید الله سړی غیر له الله تعالی نه د بل چا په خدایي د بل چا په الوهیت په دې باندې باید الوهیت باندې باید سړی اقرار ونه کړي، باید له هغې نه انکار وکړي. فماذا بعد الحق الا الضلال نو له حق نه وروسته به نور څه شي مګر ګمراهي. رښتیا هم له حق نه وروسته نور بل شی نسته مګر ګمراهي سته. ګورې یو عقاید دي، په عقایدو کې به یا حق یا به باطل وي. یو احکام فروع دي، فروعات دي احکام عملیه. احکام عملیه کې دوه مسلې راتلی سي چې یوه مسله هم حق وي او بل هم حق وي په اعتبار د عمل سره. لکه په دې اختلافي مسایلو کې، په اجتهادي مسایلو کې. اوس مثال احناف وایي چې دا عدت دی زنانه هغه کالیسي ورته وایي یا ماهوارسي ورته وایي، هغه به زنانه په حیض باندې پوره کوي، 3 حیضه به وي. شوافی وایي نه 3 طهره به وي. دواړه په یو آیت باندې استدلال کوي. اوس دلته موږ داسې نسو ویلی چې دا احناف په صحیح دي او شوافی په باطله دي. شوافی داسې نسو ویلی چې موږ په حقه یو تاسې په باطله یاست. نه دام اجتهاد ده، هغه هم اجتهاد ده. هر یو په عملي انداز کې په صحیح طریقه روان ده. کیدای شي د الله په نسبت باندې یو مراد وي، خو عملا یو په بل باندې بطلان حکم نس کولی. خو دا په احکام فرعیو کې ده، په عقایدو کې داسې نشته ده. په عقایدو کې قرطبي تفسیر وایي، علامه قرطبي وایي د دې آیات په بنا باندې په عقایدو کې به یا حق وي یا به باطل وي. په هغو کې دومره خبر نه جوړېږي چې تو وایي نه دا یو داسې بین بین ده، نه کفر ده نه اسلام ده. دا په عقایدو کې نسي جوړولی. هلته به یوه فیصله کوي او یوه لاره به غوره کوي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي. که څه زیادت و نقصان شوی کې موږ ته معافي وکړئ. په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړئ. د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. د مجاهدینو د اسلام حافظ و ناصر مددگار شي. د شهیدانو مراتب اوچت کړي. یا الله د موږ حاجات ضروریات له خپلو خزانو نه پوره کړي. د چا کاروبار کمزوره یا الله تعالی د ښایسته کاروبار ورته برابر کړي. د چا بچیان نافرمانه یا الله تعالی د بچیان ورته تابعدار کړي. لورګانې بچیان هم نیکان صالحان کړي. یا الله عزت و پردم خوندي وساتې. په حاضر مجلس کې څوک بیماران کورونو کې الله د ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.